السلام علیکم خوږو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په دې ویډیو کې زه تاسو ته وښیم څنګه کولی شو په یو موبایل کې 10 څخه زیات فیسبوک استعمال کړو. یعنې اوس تاسو به کولی شئ د برنامې په واسطه د 10 څخه زیات څومره خوښې هغونه فیسبوک استعمال کړئ. هره برنامه چې غواړئ تاسو هلته پکې اډ کولی شئ. څه هر څومره ځله وي نو تاسو به هلته پکې اډ کړئ. نو مخکې له دې نه چې زه ویډیو شروع کړم، له تاسو څخه په ډېر عاجزانه توګه خواهش کوم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په شان کې د غنټۍ نښان ووهئ تر څو زما هره ویډیو تر تاسو در ورسېږي. اوس هم د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دې لپاره تاسې دغه طریقه وکړئ. دې لپاره یو اپلیکیشن ده چې مولټي پیرل په نامه ده. نو دا اپلیکیشن به تاسې لومړی خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ. انشاءالله دې اپلیکیشن لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې درکومه. نو په دې به تاسې داسې کلیک وکړئ. هر کله چې کلیک کړئ داسې یو انټرفیس به تاسو ته مخته راشي. دلته لیکي اډ کولن. نو په دې اډ کولن باندې تاسې کلیک درسره وکړئ. داسې که هر کله تاسې وایي تاسو موبایل کې څومره اپلیکیشنان انسټال دي، تاسو ته به دلته ټول هغې انټرفیس درته راواړئ. نو زه اوس غواړم د فیسبوک 4 دانې استعمال کړم. 4 فیسبوک ځان ته موبایل کې جوړ کړم. تاسو په دې فیسبوک کلیک کړئ، دلته لیکل اډ کولن. تاسو دلته کلیک صبر وکړئ. یعنې یو دانه اوس شو. اوس بیا دلته په اډ کلیک کومه، بیا دې وهمه 2 دانې شول. صبر کوو، بیا په دې اډ کولن باندې کلیک کوو، دلته فیسبوک وهمه، یعنې بیا 3 دانې. همداسې تاسې په ترتیب کولی شئ. هر څومره زړه وي تاسې همداسې په ترتیب جوړولی شئ. په دې هر یو کې به تاسې ځان ته آیډي هم کولی شئ. چې اوس خلاص کړئ، کومه فیسبوک مې چې یو شی خلاص کړی دی بل خلاص کړئ، به بل کوئ. تاسې کولی شئ په 10 فیسبوک کې 10 آیډیانې خلاصې کړئ. مثلا اوس زه غواړم دغه باندې فیسبوک هغه تاسو دلته کلیک وکړئ. اډ کولن ګریټینګ کالینز روان دی. هر د فیسبوک هماړ غواړم بیا د فیسبوک اډ کړم. نو دا باندې کلیک کوم، دلته کلیک کوم، دلته کالین وهمه، دلته به ورسي. اوس غواړم ګور واتساپ دلته پکې هغه کړم. دا واتساپ دلته کومه، دلته به تاسو دا کالین بټن ووایئ ګریټینګ واتساپ. اوس ګورو زه اوس خپل موبایل ته خپل بل واتساپ ته ورځم. ګورم دا ما واتساپ خلاص کړم. ګورئ دلته ماته دا میسیجان راغلي دي. زه ځم خپل همدغه نوی واتساپ مې چې ما دلته پیرل کې جوړ کړ، نو هغه ګورم او په ځان ته یې ګوره. په دې واتساپ باندې ما کلیک کړو، دلته ویل کېږي واتساپ سټارټینګ میک ټاک لیټر لوګر فور فرست سټارټ. اوس په لږ صبر ورته وکړو څنګه واتساپ خلاص کړي. اوس دلته انتظار کوو تر څو واتساپ خلاص شي. دا ګورئ نه دوستانو، دا واتساپ ځان ته ده، یعنې اګري ان کنیکټډ. تاسو دلته کولی شئ بل واتساپ هم استعمال کړئ. همدې ترتیبا تاسې کولی شئ په موبایل کې 10 څخه زیات واتساپ یا هم فیسبوک یا مسنجران هر شی چې زړه وي انسټال کړئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. په دې هیله چې د خوښې وړ وګرځېدلې. تر بیا چې زه داسې خوندور ویډیو تاسو سره آماده کوم، په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاست الله مو مل شه.